علیکم ګرانو قدرمنو ملګرو د پروګرام لټون سره زما واحد یوسف زی برغه سلفي مرکه کې یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم او ګرانو قدرمنو ملګرو دا سات زناستې ما په شهیدانو بازار کې او په شهیدانو بازار کې چې کوم دي مردان هڅه هم د پښتو ادب والي سره چې کوم دي ډېر زیات زرخیزه ځمکه ده زرخیزه خاوره ده دلته کې چې کوم دی ډېر ډرامه ده نو مردان دی نظم دی نو مردان دی غزل دی نو مردان کې هم استادان شته دي که دغه شان د تکل خبره کوو نو هم ډېر لویه نامه چې کوم دی بلکې که خاکې خبره کوو نو خاکې هم په مردان کې ډېر لوی لوی نامې دي او زیاتره څیزونه داسې دي زیاتره اسناد داسې دي چې په هغې کې د پښتو ادب کې چې کوم دی بیا د مردان ډېره زیاته برخه ده ډېر لیکوالان لري او په دغه اساس باندې چې کوم دی که مونږ بیا د کلاسیک خبره کوو نو د کلاسیک هم چې کوم دی ډېرې دوتې نامې چې کوم دی زمونږ سره شته په مردان کې په هغې کې چې کوم دی یو ښاغلی شهاب شاد دی شهاب شاد د ادبي دوستانو مرکه مردان سره تعلق لري او ډېر ښه لیکوال دی 2 کتابونه یې چاپ دي نو هغه هم د دغې نه وړاندې چې کوم دی یو کتاب د دې چاپ و دیوان شهاب شاد او په هغې خو به زما په خیال دي اوس منکره مي خو زه به هر حال په هغې باندې به ورسره هم خبرې اترې کوو د دغې نه علاوه چې کوم دی نو ما ورته وویل چې کلاسیک کلام درله هم وروکو رومانوي یو غزل به راسره هم په ترنم کې وی نو دا سات چې کوم دی زموږ سره شهاب شاد موجود دی شهاب شاد ته به هرکلی ویم شهاب شاد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله دا راته ووایي چې پوره نوم ستاسو څه دی لکه شاه خو ستاسو تخلص دی شهاب نو څه شهاب الرحمن شهاب خان څه شی نه دي شهاب او دغه شاد تخلص دی صرف شهاب ستاسو نوم دی دا راته ووایي شهاب شاد صاحب چې لومړی زده کړې مو چېرته کې وکړې بسم الله الرحمن الرحیم وایي صاحب زده کړه خو د 90 نه مخکې دغه شانتې ما خو مطالعه کوله وخت سره لکه چې خپل هم سکول وي هغې سره ما د شعر و شاعرۍ د ادب دا کتابونه هم کتل خاص کر په دې کې د رحمان بابا دا دیوان به ما لکه ډېر کته او تقریبا هغه ما ته ډېر بیا یاد و چې دغه سړی بار به د یو څیز لولي او ګوري او وایي د هغې اثر هم راپرېږي او بیا چې کله 95 کې د هغې نه پس ما بیا سلک ډېر لیکل هم شروع کړل په بار کې ستاسو د سوال جواب دا دی چې په 2000 کې ما د ادبي دوستانو مرکه مردان چې په هغه وخت کې کوم دفتر و یا انګر صاحب حجره وه په کوچوخان روډ کې د دغې نه وړاندې راته دا ووایه چې ته تعلیم هم څومره کړی دی 10مه جي 10مه مو کړی دی لکه پاس هم نو بس پرېښی مو بدل په دغه کې پرېښه پاس کړی دی او که نه انډر میټرک بس دغه شانتې وي صحیح لکه زیاتره خلک داسې دي که نه شهاب شاد صاحب چې بس کوم ځای کې بس باقي دماغ کار برېږي یا پیرت په پیل کې همدغه شانتې وځي همدغه شانتې وځي نو 2000 کې بیا تاسو چې کوم دی ادبي دوستانو مرکه مرکه مردان او دغه زه د په هغې زه ویاړ کوم فخر کوم چې دغه ټایم په کومه مرکه کې کوم ملګري وو هغه محمود رشید سید محمود رشید و زبیر اسرت و فیض الله خان فیض استاد و سهیل یوسفزی و مهر اندیش و ګران و عبدالوحید ګران و شاجي و عبدالواحد کلندر صاحب به راتله داسې دغه کسان هغوی سره مطلب دی زه ناست وم او تر نن روخان یوسفزی به راتله نن اوس پورې ځان سره دغه شانتې کوم دغه یو ټولنه د بیک سره یم او په دا مختلف موضوع کو سره تاسو پورې لکه درس کتلې لکه د پریدو لکه ته خوراک یې څه خوښي خوراک خو بس زم چې داسې په من کې شو کریله شوه دا چې وچي او دې سره دا چپس مې سړی چې په طبقې واړې راواړې دغه ډېره خپلې مزه کوي
او د یخنۍ کې خو ځین چې بس که غوښه یې او بس ټینګه شوروا یې پکې او دا غوښه د ښه مکمل یشولي دومره خوږ انسان او دومره تریخ خوراک دی نه نو کریلا په من کې خو دا خو لکه دغې که دا خو صحت دپاره ښه شی دی لکه دا خو بل د غوښه خوښه ده نو غوښه خو غوښې ته وګوره نو غوښه خو ځان له یو دغه لري که نه صحیح کلر د کوم خوښېږي کلر خو زما خپل ځاني تور شینه او سپینه تور شین او سپینه بل باندې جوړ زه بل راته دا وایي چې په کپړو کې باندې هم دغه کلر بیا خوښېږي که نه کپړو که خو زما چونکې دغه داسې چیسونو د بکسونو دغه دی نو ما د مجبورۍ نه د خړې کپړې تیولې چې په دې د اخرې زر نه دی او بل دا راته ووایي چې واده دې په کوم سن کې کړی دی کوم وخت کې دی کړی دی همدغه 2000 وجي په 2000 کې ننن مې بس ننن مې کې واده ننن مې اخر وجي ننن مې کې راځه واده کې عمر دې څومره جوړیږي بیا زما تقریبا نه دغه پکې نه یا نو چې دا خبره د بار کلو 15/1/1972 دا څومره راځي دا نن ورځې پورې غالبا 200 کاله برابرې وصلوي دا کوم چې برابرې صحیح لا ماشومه کې نه دا راته وایي که نه شاهد صاحب چې خوراک مو شو که راته وایي په کومو څیزونو تعالی غوسه درځي غوسه غوسه خو ما نه په ناجیه د کارونو ما له غوسه راځي خو بیا هم زه هغه بس دغه شم نو حسب یې کم نو ځان کنټرول کم حسب یې کم زه بس د غوسې نه څه جوړېږي که نه په بار کې انسان دی بعض اوقات کور کې به کومو خبرو زیات کارېږي او لومړۍ جګړه دې په کوم وخت کې کړې وه لکه بابي سره یاره واسې ما ته کې ما جګړه نه ده کړې ما جګړه نه ده کړې ځکه چې کور والا دا دغه جنګ جګړو دپاره نه دی دا د مینې محبت دپاره یو د دنیا نه نو چې لکه کله بابي داسې غیرت کار وکړي که نه غوسه شي نو زور د وړو نو باسې که نه نو هغې داسې دغه نه یې پیدا کړی که نه ذهن نه دی پیدا کړی چې ما په د غوسه ده کړي بلکې هغه زما یو ښه ملګرې ده پیزار کې کوم څیز لکه داسې سپلې بوټان نو به زه یم چې داسې په باران کې خو دا پلاستیک بوټ مې خوښي او نور عام زه په دوکان کې نو ځان ته لکه چپړی شوم او نور خپل ځاني هم لکه بیا دغه بوټ استعمالوم پوړي جمي وجه دا چې زما د پوندې څه مسله دا لکه هغه کېږي که نه او دا راته ووایه چې لکه څنګه ما په خپلو خبرو کې په سټارټ کې وویل که نه چې د خپل لومړي کتاب نه چې کوم دی داسې منکر شان نه منکر نه یم نه زه د بل شاعران ورته کې نه یم واحد صاحب هغه بلکل منکر نه یم هغه وخت کې ما لیکل کو چې لکه ابتدایي دور و غالبا سے 91 میں لسم کو بدغ شانتی یا لسم کې د 90 بدغه دوران کې زه لګیا وم که نه غالبا 94 95 کې دغه کتاب ما دغه کړ خو چا سره ناسته نه وه ملګرو سره د دې ملګرو سره د بهانو ځلو کې خو بار کې دغه مطالعې چې مې کمې کولې زیات تاسو لکه چې ما واندو چې لکه رحمان بابا شو خلجان بابا شو حمزه بابا شو نو د دې نه هغه اثر کتابونه دیوان رحمان بابا دیوان غوټالو دیوان حالانکه خو دغه نوم حالانکه هغې ردیف و کاپیو سیلابونه بغرونه د هغې اسرار و رموزو د هغې چې کم هغه کم غزل چې کم فن غواړي یا د باغې ټکو هغه سیټ و خو لکه چا سره ناست پسته وم هغه دغه اثر نه ما سر راغسته و سیټ و لکه خو دغه په کتاب بیا دغه وم چې لکه دیوان خو اخر کې سړی په اخر وخت کې راځي که نه خو چونکې دغه کوم خیر یې مجموعه یو مجموعه وه که نه لکه تا وایي چې زه بس مرمه ما خو داسې لکه ووایي چې لکه بار راوتلی نه وم که نه نو بس ما ویل راشه دا ټول هغه
خاطر دیوان خاطر او دیوان رحمان او دیوان دغه شانتي نه مې په دام باندې څه کېدل نو همدغه بار کې لکه د باغې بالکل لکه نه کني داسې ویل خلک تاغي په زما د انټرویو چې عمر یو خدا تاغي بل کتابونه بیا په کتابیا ګرځېدلې دي مارکیټ نه راډول ولا مارکیټ نه راغون کړی دی او چې دا اعلان کې هغه نات شریف ګوره لکه چې مسلمان او د شهري کې دی په پیل نات دي دا ما ورته ته به خبره دی به نات شریف لیکي دی به هم شریف لیکي او هغه د بدقسمتۍ نه د برغ د بد برغ نه ته خلکو چې کوم دغه شی چې کوم راغسته دي کنه هلته ولې دا پرې داسته اصل دی بالکل او په دې تر روان شوی مسلمان چې لیکي نو زموږ چې ټول نو هم د نات ورپسې بیا راغی نه بس کوم بیا نو وایسه وو شهري سوقيوم د دغه نه کوي تاسو دا نه تاسو ویل شهرانو وګوره دی په جمعتونو کې ناتونه شریفونه ویل دي کمتونه شریفونه ویل او دا حق کار دی او خدغه دی بیا ورسره ځان بلی کوي او ورسره زته دریان شمه او یقینو کزله کوم په دې خبره تاسو دا خبره چې کوم خبره خپکیږي نو والله لازم زم په دغه خبره خپکیږي جول لکه سجل دی لکه ولې دا نات شریف ولې په ولې اخر لکه دا خپل سوچو کنه ته نه لري دنه انسان چې لکه ځان ته دوګور کنه چې لکه دا لکه ګرانو ملګرو شهاب شاد چې کوم دی غزمون سره ملمه دی د نننی لټون ملمه دی او صبر سره وایي بل کور دغه مرکه مردان سره قرنیم په زمون یو دوه کاله برابر چې د لوی سړی په خاله وزیر اطلاعات خان یوسف خان کوم د محبت د مینې نه خپل وایو الته مونږ د کړمار مینه پښتون کور کې الته مونږ هم لکه پد پښتو ادبي کلتوري جرګه دغه زمونږ د دوه کال نو هم لکه داسې د پنځه ورځې د سونه کوچ ډیره کامیاب او ښایسته او د ډېر د لر ملګر راځي د سبحان الله مینې له وړې د خپل ته زده کړه کېږي ما خبره مې کوډ تاسو څنګه وخت دا سوې چې تاسو په کومه خبره ډېر خفه کېږئ نو دغه خبره ما بیا زه کوم چې په دغه خبره زه ډېر زیات خفه کېږم چې یو انسان مسلمان دی او دی نعت شریف دی شاعر دی به نعت لیکي دی به حمل لیکي د دې نه به دی روانېږي ته دغه څیز ولې اخر داسې یو محترم او یو مقدس سن چې کم دی نو دا ته لکه پردی او بیا ته په مرګونو ګرځې نو زه وایم چې یاره لکه کم از کم لکه دا نه دي پکار دا بالکل نه دي پکار بټ اصل زما دیوان شته زړې نسخې هم پکې پرتې دي او حالانکې هغه خو چاته په لاس ورغلی کې بس داسې دغه نه چې یاره هغه ما لکه زه په هغې مې لکه پرده اچوم نه خو بس سره په دغه نوم خفه یم او هغه هم خو د سوچه کوي نو بس یو مجموعه ده که نه نو تاسو خبره وکړو لکه دغه زه لکه بالکل دغه شانتې زه نه یم چې یاره زه به یې لکه د نور خلکو نه بیا به ګرځم او راغونډوم او پټوم نه بالکل داسې خبره به نه وي زما کوم دغه دوه کتابه دي د خصوصا په مجمر کې دغه څه کم 200 صفحې دي بل محبت د کائنات مصور دی چې مسپل 2014 کې چاپ کړی دی هغه یو څه و یعنی هغه کې مختلف نظمونه دي د هم په شکل د نعت په شکل د مناقب په شکل غزلونه دي او اوس مې نوې دغه شروع کړی خاکې لیکم د نثر په دغه مالې کې لګېږي ډېره ښه خبره ډېره شهاب شاه د لټون نه ملګري باندې دغه تاویلي او نیو غوته مې ډېر وایي دومره د ترنم مې ډېر صفات وکړو او د یارې باندې ډېر فخر کوي کنه نو څه ورته ډالې کې داسې به وکړو چې دا خو دا غزل مو دا وینام یو خپل ځای کې دا کیبار کې دا خو دوکان دی بازار د خو زه به خپل وروڼه بیګان مینهوال په دې زه نه خفه کوم او دوی د ما نه خوشحاله اوسي زما په دغه باندې نه ګرمېږي خاطر دی په نه ګرمې بار کې زه د خپل یو غزل نه به ورته یو څو شعره په ستایي انتره و مسکن به درې شعره پاته हर सुमरा मसले राजी चुनकी हर सुमरा मसले राजी रलन पोला मसले राजी रलन पोला मसले राजी
پست نور دی جور و جفا نوڑم یار نور دی جور و جفا نوڑم خیال کے دیران شی چل گے رازی خیال کے دیران شی چڑھ گے رازی جن کی ہر سمرا مسئلے رازی ظلم پخولا مسئلے رازی لا د پختون آہ و فغان پات دے لا د پختون آہ و فغان پات دے سترگو لمی خکی مختنی رازی سترگو لمی خکی مختنی رازی جن کی ہر سمرا مسئلے رازی لمی پولا مسئلے رازی استاد من تندمی ماتی گنا استاد من تندمی ماتی گنا سکہو پیالو پسی پیالے رازی سکہو پیالو پسی پیالے رازی جن کی ہر سمرا مسئلے رازی سرلم پخولا مسئلے رازی ندچی آواز پرے مہندشان ندچی آواز پرے مہندشان شاد لهم جانان تدیش پیرا شاد لهم جانان تدیش پیرازی جن کی ہر سمرا مسئلے رازی ظلم پخولا مسئلے رازی ډېر زبردست ګرانو قدرمنو ملګرو دا و ښاغلی شاه افشار خو شاه افشار چې کوم دی داسې نه پرېږدم پیغام به پېغلو پیغام څه ورکول غواړئ ټول خلکو ته زه خپلې مینهوالو ته خپل ورونو بهیګانو ته مشرانو ته همزولو ته کشرانو ته کور پولنو ته یو پیغام دی چې هغه د اسلام دی او د اسلام پیغام د انسانیت دی د سړیتوب بس صحیح ګرانو قدرمنو ملګرو تاسو کته لیده او اورېده ښاغلی شاه افشار نو یقینا ما چې زه چې وړاندې څه خبرو کوم نو په هغې باندې بیا زموږ میلمه پوره هم کېږي انشاءالله د بل ملګري پورې چې کوم دی ما له راکې اجازت چېرته چې هم اوسئ روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ الله په امان